औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو کتونکو ویس کرنی ما په خبر کې موجود یم او خلکو نه به اورو چې د 14 اگست په باره کې هغې څه وایي موږ سره اوسئ مینوالو د دې ځای ماشومان ډېر زیات ډېر ټیلنټډ ماشومان دي موږ به دې نه تپوس کوو چې دوی د 14 اگست باره کې څه وایي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې او جی نوم دې څه دی زرا خان سویم کلاس کې سبق وایي پنځم کې ها ته ماته دا ووایه 14 اگست موږ ولې منوو 14 اگست موږ ځکه مناو چې 14 اگست باندې پاکستان آزاد شو او پاکستان آزاد زموږ دپاره ډېره دغه خاص ورځ ده ځکه موږ 14 اگست مناو موږ وطن پاکستان دا چا آزاد کړی د قائد اعظم او ته زموږ د مینوال ته څه وایې چې دا ورځ موږ منو کو یا نه منو نه دا ورځ ته موږ ته دا ورځ مناول پکار ده بله ماشومه را سره ولاړه دی نو موږ تپوس کوو چې 14 اگست باره کې دا څه وایي السلام علیکم وعلیکم السلام ستاسو نوم دی مایرا ښه جي تاسو کوم کلاس کې سبق وایئ 6 کې ښه جي تاسو به د 14 اگست باره کې څه وایئ چې دا منو کو یا نه منو او جی دا موږ مناول پکار ده پاکستان چا آزاد کړی دا قائد اعظم جی ها ماشوم یې څه نوم دی زرکا ها تاسو کوم کلاس کې سبق وایئ دیم 14 اگست باندې موږ ډېر خوشحالېږو ته دا 14 اگست مناوې مناول پکار دي هم مینوالو بلال سکندری صاحب هم آؤټینګ لراغلی دی د دوی نه به تپوس کوو چې 14 اگست باره کې دوی موږ ته څه وایي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه شکر دی جی ستاسو دعاګانې تاسو ښه تا د پلار سره خو زما زوړ تعلق دی او ته د هغه نوم زیات تکړه وختې بس دا مینوالو مینه ده او توجه کوه په دې کار خو ډېر خوشحاله شوم چې دې وخت نه ته دومره څه ویلی شی او د مایکو د کیمرې مخکې انشاءالله نور به مخکې ځې ښه جي دا راته ووایې په دې ورځ به په 14 اگست باندې زمونږ ملک چې کوم دی آزاد شوی و آیا دا موږ ته منول پکار دي یا نه دي پکار نو مناول خو دا زه څه ګورم نو نن خو ټیک د موسم ډېر ښه دی ډېره د خوشحالۍ خبره ده خو خبره دا ده چې هر سړي له خپل فرض پوره کول پکار دي هر سړی چې ټیک شي چې کومه ذمواري د هغې وي هغه په صحیح طریقې سره ترسره کوي نو دا ملک خو به بیا وروستو ازادېږي ملک خو دا ګټې لوټې او خاټې خو نه دي که نه زه او ته چې پکې سم یو نو دا ملک دی نو که زه او ته خپله ذمواري وپېژنو نو څه مشکلات به انشاءالله پکې نه وي انشاءالله مینوالو یو بل ملګري سره ولاړو چې د مروت سره تعلق ساتي څنګه وروره ښه برابر ښه نوم دې څه دی مدثر څویم کلاس کې سبق وایي 9 کلاس کې سبق وایي ته د 14 اگست باره کې څه ویل غواړې بس خلک ته احتیاط کوي ویلې نه دا دې نه کوي نو موږ ورته دا وایو ماشومان له دې پونجې ورکوي چې بس خلکو ته د غوږونو کې ډنګوي بس دا خو هغه به کوي که نه مینوالو بل ملګری دی را سره هغوی نه به تپوس کوو چې تاسو دې باره کې څه وایئ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه وروره خیر خیریت دی څه دې نوم دی محمد عرفان افریدي د سویم کې سبق وایي بی ایس کوم د پېښور یونیورسټۍ نه باټني کې ښه دا راته وایې د 14 اگست حوالې سره تاسو څه وایئ چې آیا دا موږ منو کو یا نه منو دا بیس خامخا پکار ده 14 اگست خو زموږ د ازادۍ ورځ ده یو کس چې ځان له هیپي برډې مناوی که نه نو داسې زموږ ملک هم په دې ورځ باندې آزاد شوی دا سلیبریټ کول پکار دي بالکل او دا خلک وایي یو نیم خلک وایي چې دا منول نه دي پکار دا ولې وایي یاره هغو څه ګیلې وي لکه فار اګزامپل وایي چې په دې به عمل به سلیبریشن وکړي به بیا جنډه په ځمکه باندې وغورځوي نو به بیا ډېره د افسوس خبره وي چې جنډه په ځمکه باندې پراته وي مناول یې پکار دي خو لږ صحیح طریقې کار سره پکار دي چې مطلب د جنډې احترام هم پکې وشي مینوالو د بل ملګري سره موجود یو چې کوم د بنو سره تعلق ساتي نه به پوښتنه کوو ملګري څه د نوم دی زما نوم محمد اشتیاق خان دی خیر وروره جی تعلیم دې څه دی زه دلته بی ایس کوم بی ایس پولیټیکل ساینس اسلامیه کالج نه ښه جی دا راته ووایې نن سبا خلک دا جنډې لاس کې راغوستې دي نو د 14 اگست را روان دي آیا موږ د 14 اگست منو کو یا نه 14 اگست خو منو کول پکار دي خو زموږ خلک چې کوم دی هغه دا خبره کوي چې خالي د جنډو پورې خالي محدود کړی دی که نه جنډه راوالي نور موږ له پاکستان دپاره لکه څه پازیټیو سوچ نه کوي که نه
بس لکه دا جنډې اوس والي چې تاریخ باندې مونږ خالي دا سلیبریټ کو او دینه بعد اوس ما قتل جنډه کدا په ځمکه پرته لکه د چې کوم عزت دی هغه تذلیل کیږي نو په کار دار چې خالي دغه یوز کول نه دي چې هغه ټایم یوز کی لکه په کار دار چې مونږ پازیټیو چینج راوالي په سوسایټي کې او پاکستان لپاره مونږ سوچ وکړو. مینوالو د بل ملګري سره کوم چې د پیښور سره تعلق ساتي ملګري څه نوم دی؟ صفی الله نوم دی. ها کوم کلاس سبق وای؟ زه سیکنډ ایئر کې. ها سیکنډ ایئر کې. ها درته وای چې مونږ له دا 14 اگست منول پکار دي کنه. یاره جی اوس خو کرونا راغلی ده موږ ته پکار چې لکشان خیال وکړو بده کې ځکه چې ډیره خطرناک بیماری ده. بالکل. نو پکار چې په کورو کې کینو خدا. ها مینوالو د بل ملګري سره موجود یو ملګري څه نوم دی؟ زما نوم اجمل خان. ها اوټینګ لراغلی. جی اوټینګ لراغلی. ها جی درته وای د 14 اگست مونږ ته منول پکار دي کنه ځینې خلک وای چې مونږ ته دا منول نه دي پکار دا ولې وای او مونږ ته منول پکار دي کنه؟ منول پکار دي ازادي ورځ دا خود سني منول پکار چې تبل انسان ته تکلیف ورګي یوې دا شپېلې ملي سره وازونه چکی دا بغون شپه دا څنګه ټنګ د هسپتالونو مخه ته دا شپ کې نه پکار نور ازادي منول پکار دي خو د یو ورځې د پاره نه لکه مطلب مونږ یو ورځ 14 اگست 14 اگست مونږ جنډر راوالو مونږ یو ګرځو سهار به بیا پزما کبانې پرته د سینا چې خپل ځان د پاکستان ز اصول دي چې هغه پزان کې راولو بل غریب سره مدد کو دا پاکستان اصول دا څه نه چې بس یو ورځ جنډر راوخلو بل ورځ باندې بیا ورځي نه ورزول خو نه دي پکار جنډه خو ملک جنډه دا وطن جنډه دا ورزول نه دي پکار او باقي بعض خلک چې هغه بالکل د سحر ورسري ماخام نه نو د دزو نو دغه نه د پکار چې سړی د غریب مدد وکړي بالکل ویلینګ پکونه کې دا ویلینګ شو دا چې موږ شو دا شپېلې ملي شو دا غونډه شپه چې موږ راغستي دینم پریس پکار دي مینوالو دا خصوصي خبرونه د 14 اگست په حواله سره نو مینوالو ایوازې جنډو چتول نه دي ستان د اصول مطابق ژوند تیرول پکار دي امید درم کوم چې تاسو ته دا ویډیو خوښ شوی نور خوندورو خسته ویډیوګان لپاره کرنی ټي وي تاسو ضرور سبسکرایب کړئ هر چرته چې خاده باد او بریالي اوسئ الله پامان.